अज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़दरमनो अज़ीज़ानो अलमुक़द्दिमी रातेरेगमा फ़क़त अंदुमरा वायम ची सलामुना हो नेकी हिले आओ पिरज़ोइने मोमने तासु विले अतला ज़मा ब्रितुना उस्ता बाणख कुलिदी अतल से ज़मा ब्रितुना उस्ता बाणख कुलिदी अंदा से उसा कचा हमज़ा हाइकूनी ले गमा हो अतल और गदा तस्वीर शो डेरखवनो ज़मा ब्रितुना उस्ता बाणख कुलिदी यो द्वा हाइकूता सर शरीको मा वी हसे लमख न दे बादरंग जोड़ करे हसे लमख न दे बादरंग जोड़ करे ची लरी लमंग नडी रोखियार देवगी रखुलार द परमख्तग नहीं निसी गुलमकई लास पतंदी मगर जवा गुलमकई लास पतंदी मगर जवा आ परतुग न लरी पतलुल की गर्जे उता मुसाखान उस बिजांदल या नशे गुलमकई लास पतंदी मगर जवा आ परतुग न लरी पतलुल की गर्जे उता मुसाखान उस बिजांदल या नशे او د ملکان په بلای حس کی جنای غږ د پندزی لکم لوري خای سبزو بیا مغول تلار نیولې او منم چې شکل قاتل غونتی دی د پرزولو چل زدر خایم او ماری او کلمه د خو چې سرته غوس کی او سلور پیړې مخ کی خبره کوم پیر لغزنی ترکستان لیدلو د انټرنیټ حل تلکوم او بیا مننه کوم ورونو د نارنج گل چې په حمل کې غزونې وکړي خوشبوئی والا چاپیریال کې غزونې وکړي ابېګانۍ پرخې ته پروت الا په ډډه شوس تک تور باورا په نارنج گل کې غزونې وکړي مست پسرلی چې د سپین غر لمن کې وغځېدو لیونی خیال مې په غزل کې غزونې وکړي مست پسرلی چې د سپینغر لمن کې وغځېدو لیونی خیال مې په غزل کې غزونې وکړې او د چا یتیمې هیلې اوس په زړه راوورېدې د چا یتیمې هیلې اوس په زړه راوورېدې څو ببرسرو په ځنګل کې غزونې وکړې د چا یتیم مالې خوړلی چې نازمیږي لکه لیوی په هر پل کې غزونې وکړې او خدای خبر سار مانې و په زړه د هغه ظلمي خدای خبر سار مانی وو په زړه د هغه ظلمي او لت پت په وینوي په اجل کې غزونې وکړي او خلکو مریخ مطالعه کړی دی په بیرته راغلل زمونږ ظلمو اله بخمل کې غزونې وکړي کته وی زما او د مجنون ترمنځ څومره فاصله ده زما او د مجنون ترمنځ څومره فاصله ده د زړه او د لړمون ترمنځ څومره فاصله ده او شاید چې دغه دواړه به په یو بل کې یو بل وي د پته او د پښتون ترمنځ څومره فاصله ده نه بیا نه وایم دا بیا ویل زما غني دی سپین نظم در سره شریکوم او د مسافرو ورونو سره البته هغه زړونه چې یا په هغه سینو کې چې کاڼي دي غواړم چې زړونه ترې جوړ کړو او نرم یې کړو او تاسو زمونږ ته د راپېښو ستونزو یا د راپېښو مشکلاتو چې کوم دي چې هغې سره مونږ کې شریک شئ یوه دا یو د یتیم تصویر دی او هغه خپله کیسه کوي یوه کیسه درته کوم خاندی به نه راپورې ستاسې به خوښه شي که نه خو د زړه بوج سپکوم په حقیقت که اډانه نه وه او نه وي شوي بیا په آخر کې راته ووایې کاذب ترابه او داسې کیسه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکه یې جوړه وه یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروت و هغه صندوق کې به مې مور زمونږ جامې کېښودې ظهیره
هغه صندوق به مور زمنګ جامې کې خو دی او بیا ناڅاپي مې یو ورځ هغه صندوق ولیدو خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و اوس درته ووایم هوبهو زموږ صندوق و په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسو او مور ته مې ویلې ادې زموږ صندوق څه نه دی هغه صندوق خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري راته مسکی شوه راته ویې ویل لیونیه زویه زموږ صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو او زه دا منمه چې هغوی پکې واښه اچوي ورته مې ویلې ادې خبره شوې به زموږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی او دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېروو تا خو ویلي وو چې تا لا مې جامې کړي دي او یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله د خوشحالۍ نه په مایه و نه دوزلي اختر شو د خوشحالۍ نه په یو ډوله کوره ووتمه له ډېره نازه مې غرهار یې د موټر شروع کړو زړه کې مې ویلې چې سیالي مې برابره شوه اوس په یوه ساه بیا تر لوبغالي پورې ورسېدم ښې ډېرې منډې مې د کلي په کوڅو کې وکړې او لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم په لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل د خوشحالۍ نه مې په هېچا نظر نه لګېدو او په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسو او د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې خو چې کتل مې د ګاوړ نه یوه ښځه راغله او مور ته مې ویلې چې پلانۍ جامې دې وګنډلې د دې خبرې سره یې سمه هغه جوړه واخسته کومې چې ما ته مور ویلي و چې ستا جامې دي او ما یې د لاسو نه راکش کړي دا زما جامې دي او هغې په ډېره بدسترګۍ ما ته پیغور راکړو او مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې ویډلې او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله هغې سینې پورې جوخت ونیولم ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم او دومره مې وژړل چې تاسو خبر یې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګانه یوې ګرمې تبې ونیولم او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو ویل ته وده شه زه د شپې تاله جامې ګنډم او د ټیکري په یوه پیسکه یې سر وتړلو او تاسو یقین وکړئ بلا مودې تېره شوې خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو ښه نه لګي او بیا د سهار د ملازانه سره ډزې وشوې خو دغه ډزې د اختر پسې لا تېزې شولې خو چې راویښ شم مور مې ناسته وه جامې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو هغې ویل راته چې صبر وکړه زه صبرېدم چېرته په خپله خبره ټینګ ولاړو او شاید چې نور حوصله ور پاتې شوې نه وه او راته معلومه شو چې خدای ګدا جامې پردی دي او دومره مې ووهلم چې په پرتو خاور راوغورځېدم بیا ویده شوم او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې کتل مې حویلی کې ماشومان ولاړ وو او د اختر په ګلورینو جامو ټول سنبال وه مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مې ودرکوم چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو ولې چې زما او په هغې جامو کې ډېر فرق و کوټې ته راغله د کټوۍ نه د غنمو نه په خپل پلو کې زر واړولې بیا ووته او زه نور پوه نه شوم خو د مور مې یو خبر واورېده ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یم خو ماشومانو د غنمو نه وانه خستې او مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راغله هغه نینې په یو چت جام کې ور واړولې په سوچ کې کېناسته تندي ته یو لاس ورکړو او بیا یې د سترګو نه دوه غټې اوښکې راغلې بیا پسې نورې راغلې
بیا زه په خړ مخ له پراتو خاور راپاڅېدم ورته مې ویلې مورجانې زه جامې نه غواړم په دې مې پوهېږه چې ته هر اختر کې ولې ژاړې ویل متي الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې ویل متي الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې توجه مو ډېره ډېره مننه